په بلوچستان کې د کلات ولسوالۍ په نیمرخ سیمه کې پر یو مسافر وړونکي بس باندې د وسلوالو لخوا ډزې وشوې چې له امله یې 3 تنه وژل شوي دي. د پولیسو په وینا دا پیښه هغه مهال رامنځته شوله کله چې یاد مسافر وړونکی بس له کراچۍ نه د کوټې په خوا روان و. وسلوالو کسانو په بس باندې ډزې وکړې. زخمیان د کلات ملکي روغتون ته انتقال شوي دي. له پیښې وروسته سیمه ییز پولیسو د ژغورنې ډلې او د قانون پلي کوونکې ادارې سمدلاسه سیمې ته رسېدلي دي. د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین له اروانیم سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه څه موده مخکې وشوله او د پیښې له راپور وروسته امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې ده. د ویان په وینا په دې پیښه کې 3 تنه وژل شوي دي او نور ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. د وژل شوو کسانو د پیژندنې لړۍ روانه ده. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي د کلات په نیمرخ سیمه کې د مسافر وړونکو په بس باندې د فایرنګ پیښه سخته غندلې ده او ویلي دي چې بې ګناه انسانان وژل یو نه بخښونکی جرم دی. میر سرفراز بګټي د پیښې وروسته د بلوچستان د پولیسو مشر آی جي او د کورنیو چارو اضافي سکرټري نه راپور غوښتی دی. هغه امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې د پیښې پلټنې دې زر تر زره وشي او عاملین دې ونیول شي. سرفراز بګټي ویلي دی د معصومو خلکو وژنه نه یوازې بزدلانه عمل دی بلکې دا زموږ د ټولنې د امن لپاره لوی ګواښ دی او موږ به هیڅکله داسې کسانو ته بخښه ونه کړو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې پیښې په اړه باندې سخت غبرګون ښودلی دی او دا پیښه په کلکو ټکو باندې غندلې ده. شهباز شریف وایي د بې ګناه ولسي خلکو د شهادت له امله ژوره خواشیني څرګندوم. هغوی د ټپیانو د زر تر زره د درملنې امر کړی دی. شهباز شریف دا برید د دشمن فتنهګرو کار بللی دی او ویلي دی چې پر معصومو خلکو ډزې کول یو بزدلانه عمل دی. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.